دوستانو سلام، وخت مو په خیر. زه مرهون مو د پښتو معنی څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم. زموږ بحث د معنی له پیدایښت، تاریخ او نورو مسایلو څخه بالاخره د معنی اساس او بنسټ ته راورسېدی. دا چې موږ په شروع کې ویله چې د معنی علم د کلام د روانوالي، د ښایستهوالي، د ښکلا او د لطافت دپاره رامنځته سوی دی. نو دغه لطافت، ښکلا او ظریفوالی په درې کلمو کې منحصر دی: د کلام فصاحت، د کلام بلاغت او د کلام صراحت. د کلام فصاحت دې ته وایي چې یو کلام رسا، مستقیم، ساده او بې له علایشه څخه وړاندې کړل سي. موږ به د کلام فصاحت، بلاغت او صراحت چې د معنی د علم اصلا هدف دی او د معنی علم همدغه فصاحت، بلاغت او صراحت لپاره رامنځته سوی دی، جلا جلا تشریح کو او وګورو چې څه وخت یو کلام فصیح دی. زموږ دغه لومړی ویډیو به پر فصاحت باندې راګرځي، د دغه درو موضوعاتو په اړه. موږ به د فصاحت د رامنځته کېدو هغه لارې او طریقې هم ووایو. تاسې یو شي ته متوجه اوسئ چې په اوس وخت کې، په اوس زمانه کې تر ټولو مهم شی وخت دی چې خلک یې نه لري. نو چې یو خبر څونه واضحه، ښکاره او خلاصه وسي، هغونه خلکو ته ژر د معقولیت هغه دغه کوي او ژر یې درک کولی سي او ژر یې اخلي. د فصاحت د رامنځته کېدلو لپاره بېلابېلې لارې موجود دي چې موږ به یو په بل پسې وړاندې کړو. مګر خپله فصاحت په لغات کې ظهور او څرګندېدو ته وایي. مګر د معنی د علم په اصطلاح هغه ښکاره الفاظ دي چې فهم ته ډېر نږدې او په استعمال کې ډېر مانوس وي. فصاحت پر دوه ډوله دی، یو مفرد فصاحت او بل مرکب فصاحت. دا تعریف د استاد بینوا لخوا وړاندې کړل شوی دی، خو په عمومي توګه د فصاحت په لغت کې معنا دا ده چې واضح او ښکاره خبرې کولو ته وایي. مګر په عربي کې کله چې یو کوچنی په خبرو کولو راسي، نو دوی بیا وایي چې افصح السبی په منطقه، کوچنی په خبرو کې روان یعنی ژب ایله سو. او یا هم کله چې د سهار رڼا رادبره سي، نو دوی وایي افصح الصبح یعنی سهار راښکاره سو. مګر د معنی په اصطلاح یې معنا هم هغه چې له ګونګتوب، له پیچلتیا او له ابهاماتو څخه یو وینا خلاصه وي، د هغه وخت د فصاحت رامنځته کېږي. له فصاحت څخه منظور دا دی چې کلمې صحیح او له اصولو سره سمې وویل سي. او دا چاره هغه خلکو ته چې پر ژبه باندې حاکم دي ډېره اسانه ده، او په ګرامر پوهېدنه او د ادبي اثارو په مطالعه او پیژندنه سره لا قوي کېږي. موږ کله چې د فصاحت بحث کوو، لکه څنګه چې موږ د ګرامر په بحث کې د ژبې لومړني اساسات، اوازونه، له اوازونو څخه غږونه، له غږونو څخه کلمې، له کلمو څخه عبارتونه او فقرې، او له عبارتونو او فقرې څخه جملې، او د جملو څخه زموږ روزمره خبرې راځي. په همدې توګه موږ د کلام د فصاحت د رامنځته کېدو لپاره د کلام فصاحت په درې برخو ویشو: لومړی د کلمې فصاحت، دوهم د کلام فصاحت، دریم د متکلم فصاحت. د کلمې فصاحت دې ته وایي چې یوه کلمه فصیح وړاندې سي، یعنی کله چې موږ یو کلام وړاندې کوو، هغه کلمه فصیحه وي. دغه د کلمې فصیحوالی خپل شرایط لري. هره کلمه فصیحه نه ده. نو موږ د دا لپاره چې یو فصیحه کلمه وپېژنو، څلور شرطه موجود دي. څلور عیبه که په یو کلمه کې نه وي، هغه کلمه فصیحه ده. اول د تورو تنافر دی. د تورو تنافر په لغت کې دې ته وایي چې دغه تورې خپل په منځ کې یو له بل سره سم نه راغلي، او د خپل په منځ کې یو قسم نفرت یا یو د بل نه هضمول راغلي، نو هغه پر ژبه ثقیله، سخته او نامانوسه ویل کېږي. تنافر په لغت کې نفرت کولو ته وایي. مګر د معنی د علم په اصطلاح کې د داسې کلمو کارونې ته وایي چې په سختۍ سره ویل کېږي، او یا یې د ویلو په وخت کې ژبه بندېږي او لوستونکی ګنځ کوي. داسې کلمات د نړۍ په هره ژبه کې شته، او تر ډېره ځایه له لهجو، پخوانیو متونو او له نورو ژبو راغلې پور کلمې وي چې د وینا ژبه سختوي، یعنې د یوې ژبې ویونکي ته نااشنا او یا هم ثقیله کلمه وي چې لوستونکی یا اورېدونکی له کړاو سره مخامخ کړي. موږ داسې کلمات په پښتو ژبه کې ډېر زیات لرو، په ډېرو اکثره دغه په لهجوي توګه استفاده شوي دي. مثلا خوشحال خټک وایي
د مزري غوندې ځان ژغوره مه سرژه سرغنده مزری ځان په وقار ژغوري سرژه تیښته پړنده. دلته د مزري کلمه، د سرژه کلمه، د پړنده کلمه دا هغه کلمې دي چې په ژبه کې دوی سختوالی یا ثقلتوب رامنځته کوي او هغه د ژبې هغه مانوسوالی له منځه وړي. خو یو شی دلته باید تاسو ورته متوجه یاست، هغه دا دی چې اکثره وخت په ژبه کې کلمات د لهجې په اساس چې راغلي وي، یوې لهجې ته یو کلمه مانوسه وي بلې ته نامانوسه وي. نو موږ ویلی سو چې په معنی کې همیشه د یو انسان داخلي تجربې یا خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. کیدای شي د یو چا ذوق، سلیقه او علمي سویه یو شی یو کلام فصیح وبولي، مګر د بل چا د هماغه کلام فصیح ونه بولي. یا بل یو مثال یې د خوشحال خټک ما د کښیلیو ننداره کړه زاهد ننګ کړ ښه خو دا چې خدای هم دی د ما په رنګ کړ هغه وخت چې را په یاد سي ډېر خوشحال سم چې به ما درته دعا کړه تا به جنګ کړ زما زړه یې په قلاب د زلفو یوړ ورسره یې اوده کړی په پالنګ کړ. دلته تاسو ګورئ د کښلیو کلمه دا که چیرې په مرکزي لهجه کې ویل کېږي کښیلیو ویل کېږي، که په مشرقي لهجه کې ویل کښیلیو ویل کېږي او که په قنداري لهجه کې ویل کېږي کښلیو ویل کېږي. نو دغه یو نامانوسوالی دلته رامنځته کړی دی او یا د قلاب کلمه چې ده هغه پر ژبه یو ډول دغه ده. او یو بل مثال او کله کله بیا یو شاعر او لیکوال خپل لهجه دغه کې مقدمه کې او دغه لهجوي حالت مشکل رامنځته کوي. کله کله زړه ته وایم ورځه نورې سترګې ګوره سرې او شنې به وي دا چا وې چې ته تورې سترګې ګوره. اوس دا چا وې دغه چې دی دا یو لهجوي وریانت دغه د چا ویلو دی. دا شاید د مرکز خلکو ته نامانوس وي، شاید د جنوب خلکو ته نامانوس وي، مګر په مشرقي لهجه کې دا مشکل نه لري. نو دلته هغه د لهجې مسله مطرح کېږي. بل غرابت دی. د غرابت عیب که په یو کلمه کې رامنځته سو هغه کلمه کې هم د فصاحت مشکل رامنځته کېږي. غرابت په اصل کې نااشناتوب ته وایي، مګر غرابت په لغات کې بیگانه‌توب، نابلد، لرې، نامعلوم او نااشنا ته وایي. مګر د معنی د علم په اصطلاح کې په کلام کې د داسې کلمو راوړلو ته وایي چې استعمال یې ډېر کم او معنا یې ورکه یا ګونګه وي چې چندان خلک نه پوهېږي. استاد بینوا وایي غرابت د نامانوسې کلمې راوړل دي. تفتزاني وایي چې غرابت د هغې وحشي کلمې استعمالول دي چې معنا یې څرګند نه وي او هم استعمال یې نامانوسه وي. یسوعي هغه کلمې هم غریبي بللي چې د معنا موندلو لپاره یو ویونکي د لغاتو کتاب او ډکشنري ته اړ سي. دلته یوه خبره د غرابت په اړه مطرح کېږي، هغه دا دی د غرابت په مسئله کې دلته دغه مسله ډیره مهمه ده د ژبپوهنیزه اړخه هم. که چیرې موږ غواړو چې په ځان کې دا قوت وینو چې یوه کلمه د پخوانیو لهجو څخه راژوندۍ کړو یا د ژبو د پخوانۍ زیرمې څخه یوه کلمه راژوندۍ کړو، په هغه صورت کې موږ دا کار کولی سو چې پر موږ د خلکو باور زیات یا موږ زیات تعقیبونکي ولرو چې هغوی زموږ دا خبره مني. مګر که یو ورک څوک یو نامعلوم څوک زړې کلمې استفاده کوي هغه د خلکو د خوا نه منل کېږي او مشکل ایجادوي. په دې اساس د مړو کلمو یا د زړو کلمو یا د داسې کلمو کارونه چې هغه نامانوسې وي دا ته غرابت وایي او فصاحت له منځه وړي. لکه دغه کې چې راځي دلته د حنان بارکزي یو شعر دی، نن دې بیا دي د رکیب خبرې نغوتې چې له درد دې له باندې راته مختې عشق دې وروستم تر هسې لیونتوبه چې مدام ګریوان پاره یم څیرې ختې د حنان عشق ارزي نه دی چې ولاړ سي ستا په در کې د مینې موژې نجتې. دلته اوس درې کلمې نغوتې چې اوس ډېر کم استفاده کېږي، یعنی اشاره کول، یا مثلا خطي چې یوازې د وردګو خلک خط د کمیس لپاره استفاده کوي مګر خطي د جمع په توګه د کالو لپاره نه استفاده کوي، او یا نجتي چې د مشتو یا د شخصو معنا لري. دا اوس درې غریبي یا نااشنا کلمې دي چې په اوس وخت کې زیاتې نه استفاده کېږي. یا د علامه حبیبي یو بیت دی، څنګه ښکلې او جلیا ده د اسمان پر رب پرته ده. دلته دغه جلیا کلمه دا اوس نامانوسه کلمه ده چې ځلبل او برېښېدونکي کلمې ته وایي، توکي ته وایي.
د دغه څخه وروسته یو بل حالت د قیاس مخالفت دی. قیاس عام حالت ته وایي او د قیاس مخالفت یعنی د عام حالت څخه مخالفت کول. ولې په اصل کې د نحوي، ګرامري او نور اصولو ماتولو ته په کلام کې، په شعر کې، په هر ډول د کلام کې چې دغه قواعد چې مات سي نو چې رامنځته کېږي دا فصاحت د منځه ځي. که څه هم د ادبي او هنري لحاظ څخه شاعران ادبا دا آزاد دي چې کولی سي په ځینو کلامونو کې اصول، ګرامري اصول د خپل شعر د ښکلا په خاطر مات کړي، مګر ښه شاعر هغه څوک دی چې اصول نه کړي مات او فصاحت رامنځته کړي. انتها د خیر او شر ته مې تعدیده چې سوې ابتدا زما په مخ کې، وایي بل زړه یې په سینه کې وایي بل زړه یې سینه کې په درزا دی، لاړه مړ شو مصطفی زما په مخ کې. اوس دلته لاړه مړ شو، دلته مصطفی یو مذکر انسان دی، لاړه د مؤنث لپاره ګردان سوې کلمه ده او خپله لاړ د لاړ لپاره په پښتو کې د مطلقیت ووسته ولاړ دی. که چیرې استمراري وایي نو بیا استمرار کې بیا لاړ نه راځي، په استمراري حالت کې بیا د تک بل اوښتي حالت راځي. نو دلته د په مطلقه زمانه کې یو خو لاړ استفاده کړی دی، بل یې د مذکر لپاره د مؤنث فعل ګردان کړی دی. له دغه سره په څنګ کې یو بل مثال، چا راته ویلې ستا په مخ څېره نشته دی، ځان پکې ګورم سړی آینه نشته دی، ځان سره خاندم چې دا خلک خو رڼا پسې مري، ځان سره خاندم په ټول ښار کې ډیوه نشته دی، مکتب ته ځمه کتابونه په لمن کې وړمه، باقیره اوس مې هم لاسونه کې بکسه نشته دی. اوس دلته تاسې ګورئ څېره، آینه، رڼا، ډیوه او بکسه دا ټولې مؤنث کلمې دي، مګر د دې هغه فعلي خاتمه نشته دی باندې په مذکر باندې سوی. نشته دی یعنی انسان نشته دی، کتاب نشته دی، مګر د مؤنث لپاره نشته دی استفاده کول، دا چې دی د قیاس مخالفت دی چې استفاده سوی دی. له دې وروسته موږ د اوریدلو کراهت لرو، یعنی یو کلمه پر غوږ باندې کریحه یا بده ولګېږي. دا هم هماغه د ذوق، د سلیقې او د لهجو مسله ده. کیدای سي یوه کلمه په یو ځای کې کریحه اورېدل کېږي، په بل ځای کې بیا ښه اورېدل کېږي، شاید د هغه سره خلک ډېر بلد دي. نو لکه مخکې چې مو ویله په ځینې وختونو کې د فصاحت عیب وي، په ځینو کې نه وي، ځکه هلته د سلیقې، ذوق او د علمي سویې خبره مطرح وي. یا بې جرړو ونه زه وای او یا بې پرو مارغه وای، یا د نیم اسمان وای ستوري، یا د سیند د منځ اوبه وای. دلته تاسو ګورئ بې جرړو، جرړه چې شته جرړه ریښې ته وایي یا ریښې ته وایي. جرړه کلمه په غوږ باندې شاید د ځینو نورو لهجو په خلکو په غوږ باندې ښه ولګېږي، مګر د ځینو لهجو په خلکو باندې ښه نه لګېږي. یو بل شعر دی، چپ اوسه مه غږېږه د غزلو پر میدان، په سمه نه پوهېږه محض رنګ دی د انسان، د ساز له شوقه ذوقه خبردار نه یې ټپوسه، د عشق له انجمنه څه ګوښه ګرځه خړوسه، یا دم سه یا ولاړ سه ته یې سپک لکه سبوسه، په خوله کې دې فتنې دې فسادي ترشیدان. دا ټپوسه، خړوسه او سبوسه دا درې داسې کلمې دي چې شاید ځینې خلکو ته چې شي هغه نامانوس وي او خلکو ته پر غوږونو باندې سمې ونه لګېږي، مګر هماغه د ذوق مسله پکښې مطرح ده. نو کله چې یوه کلمه له دغه څلورو عیبونو څخه خلاص سول، د تورو تنافر نه و پکښې کې، د قیاس مخالفت نه و پکښې کې، غرابت یا نااشنایي د کلماتو نه و پکښې کې، او د اورېدلو قرائت نه و، نو هغه کلمه فصیحه ده. کله چې د کلمو د صحوالي څخه موږ راوځو، مستقیم ځو د کلام پر فصاحت باندې دغه کېږو، ځکه د کلمو د یو ځایوالي څخه کلام رامنځته کېږي. مګر ډېر کله داسې سوي وي چې کلمې فصیحې وي مګر کلام فصیح نه وي. دا په دې خاطر چې د کلمو منظموالی او ترتیب چې د نحوې د علم کار دی، په ژبپوهنه کې یو خاص بحث دی، دا په سمه توګه نه سوي. یا مثلا هلته دغه زیات استفاده سوي، عادات زیات استفاده سوي، یا اسمونه بې ځایه سوي، یا مثلا دغه ترتیب او اوډل چې د کلماتو دي دا په سمه توګه نه ترسره سوي. نو بیا موږ د کلام د فصاحت د رامنځته تګ دپاره هم شپږ قیده لرو. که چیرې دغه شپږ عیبه په یو کلام کې نه موجود، نو هغه کلام فصیح دی، مګر که دا هغه عیبونه پکښې کښي، نو بیا هغه کلام فصیح کلام نه بلل کېږي. مثلا اول عیب چې دی هغه د کلماتو تنافر دی. موږ هلته د تورو تنافر ویلي چې تورو خپل په منځ کې نفرت درلودی، مګر د کلماتو تنافر دې ته وایي چې کلمې خپل په منځ کې
هم مخرجه او نږدې سره دغه سوي نو دی چې سوي ثقیله سوي هغه کلمه نو بیا هلته هغه فصیحوالی له منځه ځي. په دنیا کې هسې ګل راغلی نه دی چې یو څوک یې په یو داغ داغلی نه دی، دغه داغ و دغه درد سرپې راځي ده که نه نور خو بریالی ښاغلی نه دی. په دوهمه مصره په دوهم بیت اوله مصره کې دغه داغ و دغه درد سرپې راځي ده، دا سره هم مخرجه کلمې دي نو یو ډول هغه فصاحت یې پیکه کړی دی. یا مثلا کاشکې بیا یو وارې ژوند وای په دنیا کې او یا څه چورت وهل په مامزا کې کله دغه دوو څه شي میسر وای ملامت سړی به نه وای په هیڅ ځای کې چې هغه شته نه هغه شته ورورکیه نو ښکاره دی چې علت په ما او تا کې دلته چې هغه شته نه هغه شته ورورکیه دلته هم د کلماتو هغه خپل منځ کې سم هغه دغه نه دی راغلی یو ډول تنافر پکښ کې موجود دی نو په دې اساس دا کلمه دا کلام له فصاحته وتلی. بل د تعلیف کمزوري ده کله چې کلمې په سمه توګه ونه اوډل سي سم سره را نسي د تعلیف کمزوري په عمومي توګه لکه مخکې چې مو هلته وویله دلته هم د نحوي اصولو خلاف یو څوک کار وکړي، نحوي اصول مات کړي. نحوي اصول په دې معنی چې فعل مخکې کې یا ضمیر وروسته کې دغه وروسته شاته کول یا مبتدا او خبر سره واړي دې ته چې وایي د تعلیف کمزوري وایي. څه مو بیلوي اوس د قضا په تار تړلي یو دواړه د زړګوټو د درزا په تار تړلي یو ویه زنځیرونه شلول هم راته ممکنه ده څه وکړو جانانه د حیا په تار تړلي یو. دلته ویه زنځیرونه شلول هم راته ممکنه ده په مطلقه توګه معنا ورکېږي ولې ځکه دلته مبتدا او خبر سره بې ځایه سوي دي زنځیرونه یې وشلول دلته ویه زنځیرونه شلول سرچپه سوي دي. یا لکه د حنا د رنګ ګناه په دا کې نه وه و خونریز ته ستا بې باکې پنجې خیر کړ ما په غوږو واورېده فریاد د غرونو ځای په ځای یې د فرهاد په غم کې ویر کړ. ما په غوږو واورېده فریاد د غرونو کې تاسو ګورئ ما په غوږو د غرونو فریاد واورېده دلته دغه د نحوي لحاظه د کلمو وروسته شاته کولو چې رامنځته کړي دي هغه اصلي حالت له منځه وړی دی. دغه حالت په عمومي توګه په هغه حالت کې هم رامنځته کیږي چې یو څوک یو شی پټوي دغه پټوالی فصاحت له منځه وړي. یعنی مثلا د انسان څخه همیشه چې یو کلمه ورکېږي پر ځای هغه خپل د ده په خوله کې یو تکیه کلام د هغه تکیه کلام څخه استفاده کوي. مثلا دلته یو شعر دی ستا په ښایست پسې مې زړه داسې دغه دغسې لکه دغه چې پر اور باندې دغه دغسې لا به تر څو داسې دغه یې لږ دغه خو وکړه داسې نه سترګې مې په تا پسې دغه دغسې ستا د کوڅې خاورې مې سترګو ته دغه دغسې دغه ویل که دغه غواړې و دغه ته راسه پر ځان بیریږم را خبر به وام دغه دغسې ما برایي په خوب کې ښه داسې دغه ولیدې ځکه نن خاندم چې مې زړه داسې دغه دغسې په ژوند کې یو وارې ارمان ستا د دغه لرمه که دغه راکې نو دغه به مې دغه دغسې ستا د دغو پر سر نیزې زما پر دغه ښخې سوې اوس مې دغه لکه دغه داسې دغه دغسې. اوس تاسو دلته ګورئ د هر دغه شاته یو کلمه پټه ده د هر دغه شاته یو اسم پټ دی دا چې رامنځته کړي دي هغه د شعر معنا یې له فصیحوالي څخه په مطلقه توګه ایستلې ده. بل لفظي تعقیب دی. تعقیب په لغت کې غوټې ته وایي. لفظي تعقیب دا ته وایي چې له لفظي لحاظه کلمات داسې راوړل سوي چې یو ډول غوټه یې ایجاد کړي او په مستقیمه توګه سړی د هغه معنا ته نسي رسېدلی. یا به واړه د مغولو د رم پرېږدي یا به زه هم په لاس واخلم د رمونه چې ښوروا خوري د مغولو واړه سپي دي د سګانو په خوله څه اخلم نومونه. دلته یا به واړه د مغولو د رم پرېږدي دلته اصلا د رم څخه مراد پیسه ده او غوټه یې په دې کې ده چې په الفاظو باندې یا به واړه د مغولو د رم پرېږدي یا به زه هم په لاس واخلم د رمونه. دلته د درهم لفظ اصلا د پیسو لپاره استفاده شوی دی مګر د مغولو پیسه درم نه وه هغه چې شوه هغه روپۍ وه یا به مثلا هغه طلایي دغه هغه مسایل یا چې خپل عزت په کار وي زر به خوار که هغه ځوان تر اورنګ بادشاه مې وویست تاو د بند او د زندان نقش مې کښېنوه د تورې په هندو په مسلمان. په دې درې په هر بیت کې لفظي دغه دی چې خپل عزت په کار وي زر به خوار که هغه ځوان. دلته یوه معنا دا ده چې که د یو چا خپل عزت په کار وي نو پیسې د هغه بې عزته کولی شي. بله معنا دا ده که یو انسان خپل عزت غواړي نو پیسې به
هیڅ وبولي او خاور په څیر به حساب کړي. د دوهم بیت هم دوې معناوې دي. تر اورنګ پادشاه مې وویست تاو د بند او د زندان. یوه معنا یې دا ده چې ما د اورنګ پادشاه سره جنګ وکړي او تر هغه مې زور وست. بله معنا یې دا ده چې زه په بند کې ورته کښېنستم، هېڅ د ده د پروا مې ونه کړه. په دریم بیت کې نقش م کښېناوه د تورې په هندو په مسلمان. پر هندو او مسلمان یعنی یوه معنا یې دا ده چې د هندو او مسلمان په وسیله مې د تورې نقش کښېناوه. بله دا چې معنوي تعقید د کلام د فصاحت څلورم عیب دی. معنوي تعقید د لفظي تعقید سره فرق دا دی چې په لفظي تعقید کې د لفظ په وسیله غوټه وړاندې کېږي، ولې په معنوي تعقید کې د معنا په وسیله باندې غوټه وړاندې کېږي. یعنی په معنا کې یو ډول غوټه پاتې کېږي. مثلا په توره نیمه شپه کې به چا لمر لیدلی نه وي، ما ولید برملا د زاغ به پر ډیوه چا ګذره لیدلی نه وي، ما ولید برملا هندو به چا لیدلی معتقف وي په محراب کې، سکروټې په دریاب کې، یا ستوري له اسمانه رالوېدلی په سراب کې، سپوږمۍ په ګلګلاب کې، د سروي څه به چا د سیب ثمر لیدلی نه وي، ما ولید برملا په منځ کې د روژې دوی کوم سړي اختر لیدلی، پر مخ د اوبو کلی د سپو به پر زمریانو چا بری وي اورېدلی، اسمان را نړېدلی، په غاړه د نغریبه چا سفر لیدلی نه وي، ما ولید برملا. په کسر کې اوس دلته ګوري دا یو غوټه وړاندې شوله، ټولې خبرې د غوټې په توګه وړاندې شوي دي. اوس د دې تشریح خپل همدغه شاعر کوي. په کسر کې له نیمې شپې مراد سیاه کاکل دی، روښانه لمر چارګل دی، زاغانې تورې سترګې د یوې سترګې یې مشل دی، هندو خال یې کجل دی، محراب یې دواړې ورځې شونډې سور اور مدلل دی، دریاب د خولې منزل دی، د خولې په شان به چا حوض کوثر لیدلی نه وي، ما ولیدی رښتیا. اوس دا د خپل جانان خبره دلته راخیستله، مګر بیرته همدا شاعر وایي چې نه، اصلي خبره د چش ده، د مجاز نه ده، د حقیقت ده. یا مراد له تورې شپې څه اسمانونه زنګبار دي، لمر پاک نبي سردار دی، په شپه کې د معراج ختلی پاس نور الانوار دی، ثابت مو دا اقرار دی، له زاغه څه شیطان ډیوه ادم د ټولو پلار دی، قایل عبدالغفار دی، قیاس که حقیقت که تاس اثر لیدلی نه وي، ما ولیدی رښتیا. نو دلته لفظي غوټه اول وړاندې شوې ده، بیا یې یوه تشریح یا یوه معنا وړاندې شوې ده، بیا یې دوهم وارې بله دوهمه معنا وړاندې شوې ده. دغه معنوي تعقید کله کله دغه په توګه هم راځي، د معما په توګه. افلاکونه یې په نور د جبین ونیو، درس جهان یې نبوت په نګین ونیو، پر نامه د مدینې معجزه ګوره، چې مه څیرې شوه په منځ کې یې دین ونیو. مه چې پرې کې په منځ کې یې دین ور واچوې مدینه ځینې جوړېږي. نو په معماو کې هم دغه معنوي تعقید اکثره وخت راځي. بل د تکرار ډېروالی دی. اکثره وخت تاسې متوجه یاست یو څوک یو شی په بار بار تکراري، هغه د کلام فصاحت له منځه وړي. ما وایي ته منصف شه په خندا وایي ګلام دام زما، جام زما جام زما، دا هم زما دا هم زما، خدایه ستا جنت به په دې یو هم بدل نه کړمه، وینه زما مینه زما، جام زما جام زما، ګوره د غضب ډکه په ما د تقدیر ټوکه، ښکار زما ښکار زما، دام زما دام زما. اوس د زما کلمه یا د دا بیخي ډېر استفاده سوې ده او یو ډول بدخوند تکرار یې رامنځته کړی دی. یا لکه په دې بل مثال کې زلفې دې کړې ول ول ول، ټینګ دې کړو پر وربل وربل، زه دې کړم جلبل جلبل، زلفې دې کړې ول ول ول، شال دې رنګین مل مل مل، او زلفې دې ول ول ول، بند دې کړم په چل اټکل، زلفې دې ول ول ول. دا خپله دغه تکرار یو ډول هغه فصاحت د منځه وړی دی. بل د اضافاتو تتابع ده. د اضافاتو تتابع دې ته وایي چې که څه هم چې ډېر خلک د دې ادعا لري چې په پښتو کې د اضافات توري یوازې دال دی، مګر په اصل کې په پښتو کې د اضافات توري که په لهجوي توګه استفاده کړو، دال په هغه صورت کې دی چې موږ هغه لهجوي حالتونه ومنو، لکه دیتا دیما، دا ټوله موږ په هغه حالت ومنو، نو بیا دال یوازې دی. مګر په اوسنۍ دغه کې زما خپله د اضافت توری دی، ستا د اضافت توری دی، دال د اضافت توری، دا ټول راځي. مګر په عربي کې د اضافاتو تتابع څخه مراد دا دی چې عادات پرله پسې راسي. لکه یو میخان لالا دی چې دی نر په سرخپوشانو، یو زما خړو دی چې ټاکو دی د چوریانو، یو معتبر خان د حجرې قار و باسي کور، د نه ځناوره د د بچو مور. اوس په دې مسئله کې د نه ځناوره د د بچو مور دلته څو ځایه
چې راغلي دي عادات پرله پسې راغلي دي او هغه روانوالی یې د منځه وړی دي. یا لکه دا زما د ده په دې خوراک زړه جګړه ده، د سره لټونه دي او ما سره اټکل دی، د سره دامونه دي چلونه دي مرګونه دي، زه د لوږې مرمه بس په ما کې دغه چل دی، ستا دا قانون نه مني دی زور کوي او زور مني، خپل سپین مني تور مني نه پلار مني نه مور مني. دلته دا زما د ده په دې خوراک زړه جګړه ده، دا زما د ده په دې ټوله پرله پسې چې شته عادات دي. نو دا چې رامنځته کړي دي د اضافاتو تتابع یې رامنځته کړی دی یا پرله پسې والی او د کلام فصاحت یې له منځه وړی دی. بل د متکلم فصاحت دی چې مستقیم د بلاغت سره ارتباط لري او د بلاغت په بحث کې به پر دې باندې په اوږده توګه یو بحث ولرو چې انشاءالله د بلې ورځې په درس کې وړاندې کوو. دا دوې ویډیوګانې ځکه تر نورو ویډیوګانو اوږدې دي چې د فصاحت موضوع د معنی د علم اساس دی، نو تشریح او توضیح یې همدومره اوږده او تفصیلي ده. سلامات، سرلوړي او آباد اوسئ.